مور ولګېده او خپله لور یې په خپله باندې ختمه کړله د خپل یار دپاره، ځکه چې دا جینۍ په منځ کې رکاوټ جوړ شوی و، نو د هغه رکاوټ چې دی نو هغه یې ختم کړو، د خپل یار دپاره یې خپله لور په خپله ختمه کړله. او بیا خبره چې دی د کلي په خلکو باندې ورواړېله. یار ویډیو راسره لږه مکمل وګورئ، زموږ دپاره پکې ډېر ښکلی پیغام دی. ملګرو دې سیټه چې تاسو ته جینۍ ښکاري نو مور ولګېده او د خپله لور یې په خپله باندې ختمه کړله. په دې کې د کلي خلک راغی نو دا مور لګي که نه او جاړې وایي چې زما لور چې دی نو چا مړه کړه او چا چې دی نو د دنیا نه رخصت کړله، په ژړا باندې جاړي. په دې کې چې دی نو رپورټ هم وشو، پولیس چې دی نو هغه راورسېدل. چې کله پولیس راغی که نه انویسټیګیشن یې شروع کړو، نو هغوی چې کله انویسټیګیشن وکړو نو جینۍ چې دا کومه مور ده نو دا یې ګرفتاره کړه. دا یې ګرفتاره کړه او دا یې تاڼې ته ویوړه. نو دې چې کله بیان اخیستلو د ښځې چې دی نو بیان اول نه ورکاوه، بیا چې دی نو پولیس چې دی نو په خپله طریقه یې بیان واخیستلو، هغه تاسو پیژنئ ملګرو. په هغه طریقه چې کله د ښځې نه بیان واخیستل نو د ښځې ویل که نه ویل چې دی نو زما یو خاوند شته دی او ما چې دی نو د بل کس سره یارانه وه، مینه محبت و، خو زما دا لور چې دی نو زموږ په دې منځ کې رکاوټ و، نو د دې وجې نه چې دی نو ما د خپله لور چې دی نو په ډانګي باندې وواله او ما د دنیا نه رخصت کړه ملګرو. او هغه چې دی نو د دنیا نه رخصت کړه په خپله باندې او بیا د کلي په خلکو ورلیله. خو دا چې دی نو نوې واقعه راغلې ده په دې ویډیو کې زموږ دپاره ډېر ښکلی عبرت دی. نن سبا که تاسو وګورئ عام طور باندې که نه نو دا نن سبا چې کومه ښځې دي که نه د دوی به ښه ودونه شوي او د هغه نه پس به چې دی نو دوی به په ذهن کې نور خلک راولي، نور هلکان به په سوچونو کې راولي. او چا چې ودونه کړي دي که نه کم کسانو کم سړو نو هغه چې دی نو هغه هم نورې جینکۍ چې دی نو په خپل سوچونو کې راولي. کومه چې الله پاک تاسو له په تقدیر کې لیکلی شوي ده هغه سره به ته زندګي تېروې. د نورو دپاره سوچ مه کوه او خپله زندګي مه خرابوه. کله چې یو انسان واده وکړي او په هغه کې سړیتوب را نه شي او هغه خپله زندګي ونه پېژني نو دا چېرته هم په زندګي کې مخکې نه شي تللی، ځکه چې دې چې کومه د ژوند ملګری هغه دې سره ورسره وي او هغه چې دی نو زندګي مکمل طور باندې جوړه شوې. او نن سبا چې دی نو معاشره ډېره زیاته خرابه روان ده، الله پاک دې خیر کړي. او نن سبا چې دی نو قصې ډېرې زیاتې ورانې روانې دي. دلته کله چې موږ واقعه بیانوو نو خلک وایي دروغ دي، خو په حقیقت کې دې خلک خپل کلي ته سوچ وکړي که نه بیا دې زما واقعې ته وایي که نه چې غلطه ده، نو زه به وایم چې ټیک ده غلطه ده. خو ته په خپلې معاشره کې اول سوچ وکړه که نه چې زموږ دا معاشره څنګه روانه ده او په کومه طریقه باندې روانه ده. او ته لږ چې دی نو د خلکو نه تپوسونه وکړه چې دا معاشره چې دی نو په کوم خلک نوجوانان چې دی نو په کومه طریقه باندې زندګي تېروي، تاسو به مکمل حیران شئ ملګرو. نو ټولو ته مې خواست دی چې د بل خلکو دپاره هم غلط سوچ مه کوئ د جینکو دپاره او هلکانو له پکار دی او جینکو له هم پکار دی چې د نورو هلکانو دپاره خپله زندګي نه تباه کوئ، ځکه چې یو خاوند دې کړی دی بل ته څه ضرورت دی چې ته راځې او خپله زندګي د یو بل هلک دپاره چې دی نو ختموې، خپله لور ختموې یا خپل زوی ختموې او د بل هلک سره ته ځې او ته واده شوې. نو ټولو ته مې خواست دی چې دا پیغام ټولو پښتنو ته ورسوئ، چېرته هم داسې مه کوئ ښه، ټوله زندګي تباه او برباد شي بیا.